په تعویذو چې ته نشوې زما په تعویذو چې ته نشوې زما په دغه پیر باندې مې کرخراخ کا پوه شوم چې کېږي د تقدیر لیکلي پوه شوم چې کېږي د تقدیر لیکلي ځکه تدبیر باندې مې کرخراخ کا ته چې د بل شي اوس پرې څه کومه ته چې د بل شي اوس پرې څه کومه ستا په تصویر باندې مې کرخراخ کا بسم الله الرحمن الرحیم مینوالو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلی و د ملاګورو سیمې ډېر ښه لیکوال د پښتو ادب چې هیڅ د تعارف محتاجه نه دی پروګرام کې به د پښتو ادب په باره کې پوښتنې هم کوو خوندور شعرونه به ترې هم اورو نو راسره ناست دی یو ځوان فکر او زلمی شاعر د ملاګورو د ادب په اسمان یو روښانه نور چې هیڅ د تعارف محتاجه نه دی عمر ملاګورې راسره د پښتو ادب ښه لیکوال دی راسره ناست دی نو ډېر وخت مو نه اخلم راځي چې عمر ملاګوري ته په پروګرام کې هرکلی ووایو نو بالکل عمر ملاګوري صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایو السلام علیکم وعلیکم السلام او ډېره مننه انضمام خان زه تاسو هم ډېر زیات مشکور یم چې تاسو دومره کړاو راغلی او زه مو د خپل پروګرام د ادبي ګلونه د مرکې جوګه وګڼلم بیا هم ستاسو ډېره مننه تشکر ډېره مننه ستاسو هم کو عمر صاحب چې دومره مصروفیاتو نه موږ له مینوالو لم وخت ورکو یو جهان مننه پروګرام کې به درنه پښتو پوښتنې هم کوو خو هغې سره سره به درنه خوندور کلامونه هم اورو نو ټول نړومبی که راسره خپل یو کلام هم شریک کړو نو ډېره به ښه مننه داسې یو مات ګډ کلام دی چې ارشاد ځان چې د پښتو نه سړی وباسي ځان چې د پښتو نه سړی وباسي انضمام صاحب دا یو خبره کوم چې لیکل خو زه په معیاري څنګه د پښتو د لیک د یوسفزۍ لهجې دی هغه شان کوم خو وینا چې کوم دی کلام به زه خپله د ملاګورو په لهجه کې وایم نو په دغې به خاطر نه درنوئ ځان چې د پښتو نه سړی وباسي هغه د سړو نه سړی وباسي ځان چې د پښتو نه سړی وباسي هغه د سړو نه سړی وباسي مننه او ګوري چې په سپکه پښتنو ته څوک ګوري چې په سپکه پښتنو ته څوک سترګې د هغو نه سړی وباسي ډېره مننه ډېره مننه ګوري چې په سپکه پښتنو ته څوک سترګې د هغو نه سړی وباسي مننه او ورکه دي نامه د غریبۍ شي بس ورکه د نامه د غریبۍ شي بس خپلو او پردو نه سړی وباسي ډېره مننه ورکه د نامه د غریبۍ شي بس خپلو او پردو نه سړی وباسي مننه او رسي به ګلزار ته د خلیل په شان رسي به ګلزار ته د خلیل په شان ځان چې د لمبو نه سړی وباسي ډېره مننه او شعر دی چې دا چې د مغرب د تهذیب رنګ دی کوم دا چې د مغرب د تهذیب رنګ دی کوم دا خو د جامو نه سړی وباسي ډېره مننه ډېره مننه دا چې د مغرب د تهذیب رنګ دی کوم دا خو د جامو نه سړی وباسي او جهل په ذهنونو خوروي تیارې جهل په ذهنونو خوروي تیارې او علم د تیارو نه سړی وباسي ډېره مننه او د مکتې شعر دی چې تا پسې عمره بلا خلیدي نو تا پسې عمره بلا خلیدي نو څه به ځان د خولو نه سړی وباسي ډېر اعلی یقینا ډېر خوندور شعرونو د حقیقت نه ډکو پروګرام کې به د نور خوندور کلامونه هم اورو ورسره پوښتنې به هم کوو نو ټول نړومبی خو راسره عمر صاحب په خپل ادبي سفر باندې لږ رڼا واچوئ نو ډېر به خوشحال شو
مننه انضمام خان. د هغې نه مخکې لږه مختصر غوندې پېژنګلو هم غواړم چې وکړمه. خپل نوم مې عمر زمان دی. په ادبي دنیا کې په عمر ملاګوري باندې پېژندی شم. په کال ملاګوره یم او په ملاګورو کې د احمد خیل سپین شیخ تپې سره تعلق ساتم. بنیادي طور چې کوم دی د ملاګورو سیمې سره تعلق لرم. خو د نن نه تقریبا چې 50-60 کاله اګه زما نیکه او دغه نور مشران چې هغه وخت کې څومره وو نو هغوی راغلي وو دلته د ورسک سیمې ته او دلته یو په ورسک روډ باندې یو وړوکی کلی دی چې د ګړي سیدان په نوم یادیږي دلته میشته شوي وو. نو په کال په 15 جنوري کال 1991 کې همدلته زه زیږېدلی یم او تر دا دمه ژوند کوم. تعلیم چې کوم دی ما تر 12 ټولګي حاصل کړی. ډېره ښه ده. عمر صاحب په پښتو ادب کې خو ډېر زیات صنفونه دي، نو تاسو په کوم صنف کې کار کړی دی او څومره کار هم کړی دی؟ یاره دا به ښه خبره نه وي چې زه ووایم چې ما په هر یو صنف باندې تبه ازمایي کړې ده. دومره تکړه نه یم. دا ډېر اکثر ډېر شاعران وایي چې ما دا کړي ما دا کړي، خو حقیقت دا دی چې څه حقیقت نو زه به هماغه وایم. ما زیات کار په غزل کې کړی دی او غزل چې کوم دی فطري آمد شوی دی ما ته. بس ما غزل مې لیکلی دی او څه نظمونه هم شته چې د حالاتو د مجبورو وجې ما په لیکل کړي دي په هغې باندې، خو زیاته طبع ازمایي چې کوم ده ما په غزل باندې کړي ده. ډېره ښه ده. او په پښتنو سره به درنه کلامونه هم اورو، نو بلکل را به شو را سره به خپل یو غزل بل هم شریک کوي. نو مخکې به ګورو چې بیا پوښتنه را یادېږي به درنه کوو، نو بلکل خپل یو غزل را سره شریک. مننه. یو بل مات ګوډ غزل دی چې ما د قدم دی ښکلوله لاره، ما د قدم دی ښکلوله لاره، تا که هر څومره بدلوله لاره. مننه. او تا به وعدې مدام دروغ کولې، تا به وعدې مدام دروغ کولې، خو ما رښتیا به دې څارله لاره. مننه. او نور به په یو بل غم غرض نه کوو، نور به په یو بل غم غرض نه کوو، ته زه په خپله لاره. ډېره مننه. او نصیب تقدیر مو سره نه و یو ځای، نصیب تقدیر مو سره نه و یو ځای، څوک د ژوند مو یو کوله لاره. ډېره مننه. او دا نن د چا په لمسون تیر شوې داسې، دا نن د چا په لمسون تیر شوې داسې، دا نن دې ولې کړه بدله لاره. مننه. او تلمه په وړاندې ودرېدمه کله، تلمه په وړاندې ودرېدمه کله، وخت که مې هر څومره نیوله لاره. مننه. ډېره مننه. او د مکتې شعر دی چې تلم چې له تانه بېنوا عمره، تلم چې له تانه بېنوا عمره، زما په اوښکو لمدېدله لاره. ډېره مننه. ډېر اعلی. عمر صاحب پروګرام کې به درنه پوښتنې نورې هم کوو، نو بلکل د خپل ژوند نه څومره مطمئن یو؟ الحمدلله ډېر مطمئن یم او انشاءالله چې د ژوند څه مقصد دی نو کوشش کوو چې پای کې کامیاب شو. یو لاره مو نیولې ده فلاح په نیت باندې د پښتو ادب د پښتنو د خدمت دپاره. نو انشاءالله چې څه لیک هم کوم نو کوشش مې دا دی چې د خپلې ژبې هم وده وشي او د پښتنو دپاره هم پای کې کار وشي. نو بس دغه یو مقصد دی چې یاره داسې څه کار وشي چې په ژوند کې انسان یاد شي او د خیر ښېګړې کارونه وشي، فلاحي ادبي کارونه وشي. نو انشاءالله چې زه هم په دغه مقصد باندې لګیا یم. ډېر ښه سوچ لرئ. یقینا عمر ملاګورې د شاعرۍ سره سره ډېر ښه انسان هم دی. ولې چې ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه پناه لري او نه خزان، ولې چې ادب لافاني څیز دی. په دغه سلسله کې د ادبي ګلونو نننۍ خپرونه هم د عمر ملاګوري صاحب خواله راوړې ده. نو بلکل را سره ناست دی، کلامونه هم ترې واورېد، نور به ترې هم اورو. نو بلکل عمر صاحب یو کلام به را سره شریک کوي، نو د هغې نه پس به درنه بیا یو پوښتنه نیمه کوم. مننه. یو بل کلام دی چې یار چې قدم بیرته د تلو وانخلي، یار چې قدم بیرته د تلو وانخلي، باران د نوم د ودرېدو وانخلي. مننه. یار چې قدم بیرته د تلو وانخلي، باران د نوم د ودرېدو وانخلي. او یو چې باران بلې جانان وي خوا کې، یو چې باران بلې جانان وي خوا کې، خوند به څوک څنګه
له شیبو وانخلي. ډېره مننه. یو چې باران بل یې جانان وي خوا کې خوند به څوک څنګه له شیبو وانخلي. او مینه خو کېږي په مرضۍ د زړونو. مینه خو کېږي په مرضۍ د زړونو، دا به هېڅوک هم په پیسو وانخلي. مننه. او دومره زړګی را باندې مه خوږوه، دومره زړګی را باندې مه خوږوه، فکر زما دې په سلګو وانخلي. مننه. او راځئ چې مړ کړو دا د جنګ بستری، راځئ چې مړ کړو دا د جنګ بستری، حسینه اور په غرغرو وانخلي. مننه. او ورکړئ اغیار له ګزارونه په خوله، ورکړئ اغیار له ګزارونه په خوله، نوم چې پرې سپک د پښتنو وانخلي. ډېره مننه. او د مکتې شعر دی چې عمره عشق لاهو شوي دي ډېر، عمره عشق لاهو شوي دي ډېر، لکه د خستې په چپو وانخلي. ډېر اعلی عمر صاحب، په نن وخت کې مو کوم شاعر خوښ دی؟ نو زما خو دا خواهش دی چې د هغه را سره شعرونه یې غزل را سره شریک کړي. یاره جي په نن دور کې خو ډېر ښه شاعران دي. زما هر دور کې چې کوم شاعران تیر شوي دي، که هغه په موجوده دور کې دي، که هغه د پاخه شاعران دي، د پوخ عمر مشران شاعران دي، او که هغه هلکان شاعران دي، څوک هم چې ښه کلام لیکي بس زما خوښېږي. نو د یو کس انتخاب کول به د نورو سره زیاتی. حقیقت دا دی چې د هر یو ښه شاعر ښه کلام زما ډېر زیات خوښېږي. ډېره ښه ده. عمر صاحب، که چېرې تاسو شاعر نه وئ نو بیا به تاسو کوم اړخ ته ستاسو دویم داسې شوق و، نو بیا به تاسو کوم اړخ ته تلئ؟ یاره بس د مستقبل پیشنګویي خو نشم کولی. بیا مونږ کلیوال خلک یو، نو داسې مقصد مونږ ځان ته مخې ته نه دی ایښی چې یاره زه به دا جوړېږم، زه به دا جوړېږم. بس هم کلیوال ساده باده خلک یو. نو چې څه هم د کلیوالو خلکو کاري، کار روزګار، مزدوري، خواري، زمینداري، ظاهره خبره ده چې همدغه به نور الله تعالی ته منظوره وه چې سره نه جوړېدل. خو زه د ماشومتوب نه چې کوم دی د فطري زما په اینه کې، زما په خټه کې شاعري اخلی شوې وه، ځکه چې زه ډېر زیات ماشوم وم. نو هغه وخت کې په پرایمرۍ کې په ابتدایي زده کړو کې چې کوم دی دا نظمونه ترانې د ماشومانو دپاره به چې کومې وې دا به ما لیکلې، ما به یادولې. او سکول کې به مونږ په ترنم باندې په استاد یو مشر به استادونه په کلاس کې، او هغه په ترنم کې وي، نور ورپسې بیا وي په خوږ اواز کې. نو د هغه وخت نه بس ما د شعر و شاعرۍ سره شوق دی د ډېر ماشومتوب نه. ډېره ښه ده. یقینا پښتو ادب کې هم ډېر ښه لیک کړی دی، نوموړی شاعر یادېږئ. نو بالکل پروګرام اخیره کې به راسره خپل څه شعرونه یې، څه غزل یا به راسره هم شریکوئ، او مینوالو ته به اخري پیغام هم ورکوئ. صحیح ده جی. بس یو بل اخیری کلام د پروګرام چې لیمو کې شرمېدل یې هسې نه و څه خو، لیمو کې شرمېدل یې هسې نه و څه خو، په سرو شونډو خندل یې هسې نه و څه خو. مننه. او دا ته چې پرې مین شوې بې اختیاره لیونیه، دا ته چې پرې مین شوې، دا ته چې پرې مین شوې بې اختیاره لیونیه، زړګیه موسېدل یې هسې نه و څه خو. مننه. او اظهار د محبت یو بس دومره پوهېدمه، اظهار د محبت یو بس دومره پوهېدمه، په شا شا راکتل یې هسې نه و څه خو. مننه. او منصور څه لیونی نه و د عشق په رنګ کې رنګ و، منصور څه لیونی نه و د عشق په رنګ کې رنګ و، په دار باندې ختلی یې هسې نه و څه خو. مننه. او ښکارېږي د دې پیغلې د مرضۍ خلاف وشوې، ښکارېږي د دې پیغلې د مرضۍ خلاف وشوې، سلګۍ سلګۍ ژړلې یې هسې نه و څه خو. ډېره مننه. او د مکتې شعر دی چې عمره جوړ لمسونو ورته کړی غمازانو، عمره جوړ لمسونو ورته کړی غمازانو، دا لاره بدلولې هسې نه و څه خو. ډېره مننه انضمام صاحب، تاسو د پیغام خبره وکړه په آخر کې. نو زه چونکې خپله د ادب طالب علم یم،
د نورو نه زده کړه کوم، د نورو د پیغامونو نه زده کړه کوم، حالانکې ماته ضرورت د هغې زیات دی. او پیغام خو نه، خو یو خواست به وکړم چې شاعران صاحبان چې کوم دي په کلو علاقو کې دا وړې وړې جرګې غونډې دي، نو دا پښتو ادب ته ډېره وده رسوي. نو باید چې دې کې سره په یو ټغر کښېني، تنقیدي اجلاسونو کې، ځکه چې نن په ادب کې د تنقیدي اجلاسونو ضرورت ډېر سیوا شوی دی. عام شاعري چې کوم سړی وکړي، نو په تنقید کې چې کوم د اصلاح هم کېږي ډېره زیاته. نو باید چې هر چېرته اجلاسونه کېږي چې هغه تنقیدي وشي. بس دغه یو زما پیغام دی. ډیره مننه چې پروګرام کې هم راسره شرکت وکړو. د ادبي ګلونو د دې خپرونې نننی میلمه عمر ملاګورې راسره میلمه و چې دغه خوندور کلامونه هم ترې ریکارډ کړه او تاسو سره په دغه شیشه باندې درپېرزو کړو. د نوو مرکو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، پیج لایک کړئ، ویډیو ملګرو سره هم شیر کړئ. خپل رور انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرمین اختشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.